درنو کتونکو ښه چارې نیکې هیلې سلامونه عصمت الله زهیر یم د یو نوي ویډیو سره زموږ د نن موضوع د سټیټ سپانسرډ پراجیکټ او د پښتنو مزاحمت سټیټ سپانسرډ پراجیکټ د حکومت سیاسي او مالی ملاتړ کوي او دا یوه حکومتي ملاتړ لرونکې پروژه ده. دا یو شعوري پراجیکټ دی چې د انفي مرکزي قیادت یې بنسټ کېښود او وروسته لاندې کچ ته د پروپاګند په توګه را انتقال سو. د پی ټي ایم د بدنامولو لپاره یمل ولی په خپله هره وینا او د پنجابي میډیا پر هر پلیټ فارم غیر ضروري پی ټي ایم ټارګټ کړي. د پسخند په ډول وایي دا پی ټي ایم خو دوی جوړ کړی دی. اصل کې دوی پوهیږي پی ټي ایم د ولس له منځه راټوکېدلی مزاحمتي او انقلابي تحریک دی چې د مورثي سیاسي ګدۍ نشینو په ګدۍ کې غارې جوړ کړل. اوس چې پی ټي ایم د پښتنو سیاسي مقدمه نړیواله که د ګدۍ نشینو غضب او کار پیتري دی. داسې بې بنسټه تورونه پر پی ټي ایم لګول خپله ریاستي بیانیه ده چې ګدۍ نشین یې په شعوري توګه پر مخ وړي او په ولس کې بدګمانۍ خپروي، خو ولس نور په دې پوهیږي چې خپل مې څوک دي او پردي څوک دي. ولس مې په سیاسي توګه دومره رابیدار شوی دی چې روایتي او پارلماني سیاستمداران یې رد کړل او مزاحمتي بیانیه یې خپله کړه. که داسې نه وای نو به یمل د کوټې سینیټر جوړېدو. دا د کوم ځای تهذیب او سیاسي پختګي ده. ګدام کې پټې پی ټي ایم ټي ټي پي پی ټي آی یو دی. اوس خو یې پښتونخوا میپم ور اضافه کړه. ستا د کوټې راتګ دومره ایرسمندانه او مشکوک و چې د شهیدانو د برسۍ تقدس دې هم نه وساتلو. خپل سیاسي مخالفین دې یو یو ټارګټ کړو. داسې کول یوازې او یوازې ریاستي بیانیه کېدلی سي نه چې د کام په ګټه تمامېدلی سي. داسې منفي کړنې په سیاسي توګه به کام نور هم سره تقسیم کړي، کرکې به وزېږوي. د کام یووالی به د خواهشاتو په سیند نور هم لاو کړي. زموږ د پارلماني ګوندونو اکثریت تر کام ریاست ته ځکه وفادار دي چې دوی د کام خواخوږي نه دي. د کام تر ګټو د استعماري ریاست ګټې ورته ارزښت لري. که د بلوڅو ازادۍ غوښتونکي غورځنګ او مبارزو ته نظر کړو، هیڅ یو داسې بلوڅ که د ریاست پلویان وي او که مزدورکار به ونه وینو چې د بلوڅ مزاحمتي غورځنګ مخالفت وکړي. برعکس ورسره مرستې کوي، چندې ورکوي، د بلوڅو خپلواکي ګټونکي یې نوموي. لکن د پښتنو کیسه برعکس ده او پښتون ملتپال ګوندونه د پی ټي ایم په مخالفت کې خپله سیاسي بقا ویني چې په اصل کې د ریاستي بیانیه پر مخ وړي او کام تقسیموي. په واقعیت کې د پاکستان په حکومتي او پارلماني چوکاټ کې د پښتنو لپاره هیڅ ځای نشته او نه پنجابي زبر ځواکانو پښتانه د خپل ریاست برخه منلي دي او همیشه پښتنو ته د شک او د غدار په سترګه کتلي دي. په پاکستان کې پښتانه ملتپال ګوندونه د پارلماني سیاست یوه اوږده امترخه سابقه او تجربه لري او هیڅ ملي لاسته راوړنې نه لري. پرته بې له دې لښتی پوخ که، کوڅې پخې که، ټرانسفارمر ور ولګوه،
نوکرۍ پر خپلو ګوندي غړو وویشه. مذهبي ډلو دا اضافه وکړه چې پر ولس یې د رشوت په توګه د اوبو د شنو ټاکۍ ویشلو تاداب واچوي. چې ګویره څومره ژوره خبره کوي. ازادي هغه وخت ترلاسه کیږي چې کله هر انسان په خپل ځان کې د ظلم په وړاندې بغاوت وکړي. تر څو چې پښتانه د ظلم په مقابل کې د اجتماعي مزاحمت لار خپله نه کړي، نور به هم برباد سي، ام به ورک سي. همدا د پښتنو سیاسي تقسیم ورځ تر بله زیاتیږي او کمیږي نه، او د پښتنو ملتپالو ګوندونو کارمندان د یوه بل په ضد باندې ټوله ورځ پر خواله رسنیو لګیا وي، د یوه بل مشرانو ته سپکې سپورې وایي چې دا کړنه د ریاست په ګټه تمامیږي، نه چې د پښتون قام په ګټه تمامیږي. ورځ تر بله د پښتنو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ هغه ناورین رامنځته کیږي چې پنجابی استعمار ورباندې خوشحالیږي، او څه چې پنجابي استعمار غوښتو هغه اوس په خپلو منځونو کې د پښتون ملتپالو ګوندونو کارمندان او غړي عملي کوي. په درنښت لمن مې د ګلونو ډکه.